السلام علیکم دوستانو، ښه یاست؟ امید لرم چې ښه اوسئ. راځو نن چې کوم کلاس دی دا بالاخره نسټډ لیست دی. نسټډ لیست د دې لپاره استعمالیږي چې کله په لیست کې دننه بل لیست اخلو هغه ته موږ نسټډ لیست وایو. نسټډ لیست چې کوم دا ډېر زیات پیچز کې استعمالیږي او ډېر زیات د دې استعمال ډېر یوزفول ده. دا چې کوم دی ډېر امپورټنس دی. نو راځو په دې زده کړه کوو چې څنګه موږ دننه لیست کې موږ بل لیست راغلی شو. نو زه راځم په خپل کوډ ایډیټر ته راځم. نو چې کله زه کوډ ایډیټر ته راشم تاسو ګورئ چې زما فایل آلریډي ریډي ده. نو زه خپل فایل کې ولاړ یم او تاسو ګورئ چې بیسیک کوډ زه به دا پاکم مکمل چې موږ سره بیسیک کوډ وي. زه به دا مکمل پاکم. دا د تېره ورځ درس و. تاسو ګورئ زموږ بیسیک سټرکچر تیار دی. نو د نسټډ لیست لپاره تېره طریقه خو هماغسې ده. تاسو به ولیکئ چې یو ایل سټارټ کوئ او یو ایل بیرته بند کوئ او دننه یو ایل کې چې کوم دی تاسو به یو ایلی سټارټ کوئ او ایلی کې دننه ولیکل وکئ. فرض مثال موږ سره چې کوم دی کمپیوټر برخه ده صحیح ده. داسې موږ سره چې کوم دی موږ سره ایلی دی او ایلی کې موږ سره چې کوم ده ایلی بیرته سټارټ کوم. فرض مثال زموږ په کورس کې چې کوم دی فرض مثال انګلیسي برخه ده. نو لیکم چې موږ انګلیسي تدریسو او انګلیسي نه وروسته زه به ولیکم انګلیش او انګلیش نه وروسته موږ سره چې کوم موضوع ده هغه موږ سره چې کوم ده هغه موږ سره فرض مثال پښتو ده. نو لیکم چې پښتو. د چې کله زه پښتو ولیکم نو دا زموږ سبجیکټ دی. دا موږ څه کوو په خپل کورس کې څه کوو تدریسو. نو چې کله کنټرول اس کوم او د دې صفحه پات راوالم کاپي پات او چېرته راشم براوزر ته راشم او دلته یې څه کوم دلته یې پیسټ کوم. نو چې کله پیسټ کوم نو پیسټ کولو نه وروسته تاسو ګورئ زموږ هغه کومه تېره طریقه چې کوو هغه موږ سره حاضر ده. اوس که چیرې موږ سره کمپیوټر کې بله برخه راشي فرض مثال کمپیوټر کې موږ کوم څه تدریسو نو هغه لپاره داسې خو نه کېږي مطلب چې د دې لاندې فرض مثال آفس راشي ویب راشي فوټو راشي مطلب داسې خو خرابه برخه راځي. نو دې لپاره موږ نسټډ لیست آلو. نو نسټډ لیست لپاره تاسو به څه وکئ تاسو به راشئ چېرته چې تاسو نسټډ لیست اخیستل غواړئ تاسو به څه وکئ فرض مثال کمپیوټر ته علمه نو دلته به یو انټر وښئ. سر نه بیا څه وکئ یو ایل سټارټ کړئ سر نه او بیا یو ایل بیرته بند کړئ. بیا به یو ایل کې دننه سر نه ایلی سټارټ کړئ او ایلی بیرته څه وکئ بند کړئ. نو چې کله تاسو دا کار وکئ او د دې کار کولو نه وروسته تاسو به څه وکئ تاسو به داسې یو کار وکئ چې ولیکئ چې کمپیوټر کې کوم برخه فرض مثال موږ څه کوو آفس تدریسو. بله برخه چې موږ سره کمپیوټر کې چې کوم ده لیکم چې ایلی او ایلی نه وروسته لیکم چې آفس نه وروسته موږ سره ویب ده. فرض مثال کوم بل پیکج چې کوم موږ سره ده ایلی او ایلی نه وروسته لیکم چې فرض مثال موږ لیکو چې فوټوشاپ موږ تدریسو فوټوشاپ تدریسو. نو چې کله صفحه کنټرول اس کوم تاسو ګورئ چې موږ سره په کومه ښایسته طریقه موږ سره چې کوم دی هغه به موږ سره راغلی. نو کمپیوټر کې دننه موږ سره آفس ده ویب ده او فوټوشاپ ده. دغه شانته تاسو هغه هم اخیستی شي. فرض مثال چې کله زه راشم تاسو انګلیسي کې هم فرض مثال موږ انګلیسي کې څه تدریسو فرض مثال انګلیسي کې موږ ګرامر تدریسو. تاسو به څه وکئ انګلیسي لاندې به یو انټر ووښئ او بیرته دلته یو ایل سټارټ کړه او یو ایل بیرته بند کړئ صحیح ده. او یو ایل کې دننه تاسو څه والی ایلی سټارټ کړئ او ایلی بیرته بند کړئ. فرض مثال زه لیکم چې موږ سره چې کوم ده انګلیش کې موږ سره چې کوم ده ګرامر ده صحیح ده. نو لیکم چې ګرامر فرض مثال چې کوم بل ایلی دی لیکم چې ایلی او ایلی بیرته بند. فرض مثال چې کوم موږ سره ګرامر د ګرامر نه وروسته فرض مثال موږ سره کنورسیشن ده. نو تاسو وګورئ دننه ما څه وکړله انګلیسي کې موږ دننه دا موضوعات رالو. نو چې کله صفحه کنټرول اس کوم او کنټرول اس نه وروسته خپل صفحه ریفریش کوم نو تاسو وګورئ ډېر په اسانۍ سره انګلیش کې چې کوم موضوعات دي هغه موږ سره دننه راغلی. دې کې تاسو دننه هم اخیستی شئ. فرض مثال ویب کې موږ کوم شیان تدریسو نو ته راشه څه وکړه هماغه طریقه نه هماغه میتود ده. تاسو به ویب لاندې ودرېږئ او تاسو وکئ دلته یو ایل سټارټ کړئ او یو ایل بیرته بند کړئ او بیرته یو ایل دننه ایلی سټارټ کړئ او ایلی کې دننه څه وکئ لیکل وکئ. فرض مثال موږ ویب کې چې کوم ته تدریسو HTML5 تدریسو نو لیکو چې HTML5 تدریسو. بل چې کوم سبجیکټ ده هغه موږ سره چې کوم ده ایلی او ایلی نه وروسته فرض مثال موږ CSS تدریسو. او بل چې کوم موږ سره ایلی دی او ایلی به سټارټ کړم او ایلی بیرته بند کړم. بل چې کوم موږ سره CSS نه وروسته مثال موږ سره جاوا سکرپټ ده نو لیکم چې جاوا سکرپټ. نو دا مې څه وکړه دا مې ورته رایټ کړله. چې کله صفحه سیف کړم
او تاسو ریفریش کوم تاسو ګوره ایزی وای کې تاسو کړه دا جوړم کوم کمپیوټر کې آفیس کې ویب کې موږ سره HTML5 CSS JavaScript موږ سره سکی موږ سره سبجیکټ دي نو دا موږ سره د nested list خبره آی هوپ چې تاسو من چې کوم دا کلیر شوی وي او تاسو په دې کوم سبجیکټ په کوم ټاپک چې موږ هغه څه هغه باندې سوي شي 100% پوه شي تر بیا مو په خدای سپارم د خدای په امان په مخه